تاسو ذهن کې همدا پوښتنه پیدا کیږي چې څنګه خپل ذهن ته پراختیا ورکړو. آیا تاسو زر شیانو نه زده کولو څخه څنګه راغلي یاست؟ نو نن زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم چې تاسو څنګه خپل ذهن ته پراختیا ورکړئ او څنګه لږ وخت کې خپل یعنې زیات مهارتونه زده کړئ، زیات یو څه زده کړئ لږ وخت کې. تاسو به بعضې خلک لیدلي وي چې کم وخت کې نوي مهارتونه زده کولی شي، نوې ژبې زده کولی شي او ډېر څه نور شیان زده کولی شي ډېر کم وخت. ځینو خلکو ذهن ولې تیز وي او بیا ځینو خلکو کمزوری وي، یعنې نشي کولی چې کم وخت کې زیات څه زده کړي. نن زه دغو اتو مهارتونو په زده کولو سره کولی شئ چې خپل ذهن ته پراختیا ورکړئ، کم وخت کې زیات څه زده کړئ. اول منفي شیانو څخه ځان لرې ساتل. ښه خبره، نن سبا سوشل میډیا کې فیسبوک، انسټاګرام، ټیلیګرام او داسې نورو شیانو په کتو سره خلکو خپل ذهنونه له لاسه ورکړي دي. تاسې اول سوشل میډیا څخه لرې واوسئ. هغه څوک چې خپل ژوند کې کوم هدف نه لري، دغه هدف سوشل میډیا نه ده. ژوند هدف باید غوره کړي، مثبت ملګرو سره کښېنئ، مثبتې لاسته راوړنې ولري. هغه خلکو سره کښېنئ چې تعلیم یې کړی ده، پرمختګ یې کړی ده، نوي لاسته راوړي دي. تاسې باید هغو سره کښېنئ، دې شیانو پوښتنه کولو سره څنګه دې ځان کامیاب کړی ده، خپل یعنې کامیابي راز دې راته ووایه. ژوند هدف هغه ده چې باید هغه سره نوي یعنې یو څه لاسته راوړنې وي، نوی ښکلی راتلونکی ژوند وي. دویم کار تاسو باید وکړئ هغه د خپل وخت باندې لمونځ کول دی، یا خپل وخت باندې لمونځ ادا کړئ. نو انشاءالله الرحمن چې کله خپل وخت باندې لمونځ ادا کړو، منفي فکرونو، منفي ملګرو څخه لرې واوسو، نو هم به لمونځ خوند کوي، هم به مو لمونځ به په خوند سره ادا کړو. نو دې سره به موږ زړه خوشحالېږي. کله مو زړه ته اطمینان، ډاډ او هغه خوشحالي را نصیب شوه، کله ذهن هم دا غواړي چې یو څه لاسته راوړنه ولرو، ژوند کې مو لوړ هدف وي. ذهن مو دا مجبوروي چې نن ورځ نوي زده کړم، نوي څه مطالعه کړم، نوي څه فکر لاسته راوړم. پنځمه دا طریقه د مطالعې کولو لپاره یوه ارامه فضا ټاکل. اوس د مطالعې لپاره یوه ارامه فضا وټاکه. پنځمه دا طریقه د مطالعې لپاره ارامه فضا ټاکل.